بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو، همدا شیبه تاسې دیني لارښوونې خپرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو، د خپرونې نننۍ موضوع مو دا چې هجري قمري کال نوی شوی دی او لومړنۍ میاشت چې د محرم الحرام میاشت ده اوس شروع ده او نن یې 15مه ورځ ده. دا چې د مسلمانانو ټول عبادت دې کال او د میاشتو پورې تړلي، نن په دې باندې خبرې کوو چې محرم الحرام چې د هجري قمري کال لومړۍ میاشت ده، د دې میاشتې په اهمیت باندې غږیږو. دا څومره مهمه ده. په دې کې هغه عبادات چې په 24 غنټو کې په مسلمانانو لازم دي، د دې ترڅنګ آیا د نورو عباداتو لارښوونه هم مسلمانانو ته شوې که نه؟ که شوي، کوم عبادات دي؟ هغه عبادات په دې میاشت کې بیا څومره د فضیلت نه ډک دي؟ په دې میاشت کې کومې واقعې پیښې شوي؟ د دې او د نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباري مدني صاحب راسره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره یې لرو. تاسې درانه لیدونکي هم کولی شئ همدا شیبه د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. شیخ صاحب راغلاست، ستړي مشئ، حرکت راشئ. الله مو خوشحالي نصیب کا او دا کال د ټولو ته او تاسو ته مبارک وي. په همدې هیله خپل مسنونه سلام تاسو ته قدرمن لیدونکو ته وړاندې کوو. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب راځو، دا چې د محرم میاشت شروع شوې ده، د دغه میاشتې هغه اهمیت ته ورځو چې په شریعت کې بیا څومره اهمیت ورکړل شوی؟ ان شاء الله العزیز وبالله التوفیق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق الله العظيم. قدرمن سره سے اول خدا دعا کو چې الله پاک تاسو ته شفای کامل نصیب کړي. سینه دې خرابه ده، طبعا کالم نوی دی، الله دې ټولو مریضانو سره تاسو ته هم شفای کامل عاجل نصیب کړي. امین. ځکه دا د دعا د قبلېدو موقع ده. امین. غواړو چې دغه موضوع مونږ په داسې اندازو څېړو چې زمونږ قدرمن عزتمن لیدونکي ډېر څه ترېنه واوري او زده یې کړي او چې څه یې زده دي هغه تکرار شي. بله. محرم الحرام یعنی د قمري یا د سپوږمۍ د میاشتې لومړنۍ قمري کال لومړنۍ میاشت، هجري قمري چې کوم کال 1445 نو دا دغه دی له خیره سره نن یې 15مه ده، نو دا لومړنۍ میاشت. محرم الحرام، ورپسې سفر المظفر، ورپسې ربیع الاول، بیا ربیع الاخر یا ثانی، بیا جمادی دی، همدارنګې جمادی اول یا جمادی آخر، دا دوه دا شو. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه. دا 12 میاشتې دي. د زده کول هم ښه دی، ثواب نه خالي نه دی. په دې پورې عبادت لکه تا چې وفرمیل عبادات ورپورې تړلي دي. په ژوند کې چې انسان کله ژوند پیل کړی، د خپل ژوند دپاره تقسیم اوقات جوړ کړی دی. ځکه دنیا کې دی چې د عمر تیریږي، میاشتې دي او ورځې دي او جمعې دي او ساعتونه دي. نو د دغې میاشتې نوم محرم الحرام، دا د اسلام د راتګ نه مخکې د دې میاشتې نوم المؤتمر یا المؤتمر. دا د دې میاشتې نوم. دا مؤتمر څه ته وایست او دا نوم ولې دې ته ایښودل شوی؟ اسلام ولې دا په محرم الحرام اهمیت یې څه و؟ لکه تا چې سوال مطرح کړ. مؤتمر اصلا یو اهم مجلس ته وایي. اوس هم چې کله د علماو، د مشرانو، د اکابرو، مشایخو چې کوم اهم مجلس وي، نو هغې ته مؤتمر الاسلامي یو اجتماع یا د مشورو مجلس ته ویل کېږي. نو کله به چې دا کال نوی شه،
نو بیا به دا خلک به کېناستل د راتلونکي کال یا د نوي کال دپاره به هلته یو تقسیم اوقات دا جوړ کړه، د هغې دپاره به پلان جوړ کړه چې دې میاشت کې به څه کوو، دویمه درېیمه. نو په دې باندې مشهوره وه. دا محرم الحرام چې و دا د سفر المظفر نوم و، هغه دویم نوم، دویمې میاشتې دپاره دا نوم. نو کله چې اسلام راغی نو دی سره بیرته برابر کړل. دا د محرم الحرام نوم یې بیرته اولې میاشتې ته راوړ. دی اصلي نوم هغه عارضي نوم چې ورته ویل کېږي، یعنې موقت چې دوی ورته انتخاب کړی نو هغه بیا لرې شو، د معتمر میاشت په محرم الحرام یعنې په اصلي نوم باندې ونومول شو. قمري میاشت په هکله باندې چې علماو څه ویلي دي، موږ هم الحمدلله د دې اسلامي خپرونې نه ویلي دي، دا د عمر رضی الله عنه ابتکار دی چې دا د کال تعین د هجري محاسبه کړی دی. د صحابو سره مشوره وکړه چې کوم ځای نه کال حسابو، نو چا ویل د ولادت د مصطفی نه، چا ویل بعثت د مصطفی نه صلی الله علیه وسلم، چا د معراج پیشنهاد وړاندیز کړی او چا د مدینې منورې د هجرت. نو د الله حکمت دی د هجرت فضیلتونه چې څومره وو، نو د اتفاق نظر هغه ذهن او فکر الله په دې صحابو کې واچو، نو په دې باندې متفق شول چې کال به د هجرت نه حسابېږي. نو نبي علیه السلام چې کله هجرت کړی مدینې منورې ته، دا لومړی کال د هجرت، دویم کال باندې مثلا د بدر غزا، دریم د احد، داسې تر څو چې سید الکائنات په 11 کال د هجرت دنیا نه تلل. دا سلسله بیا جاري شو. نو دا محرم الحرام دا په دې نوم باندې چې ونول شو، اول به د دې د لغت یا د دې د اسم چې دا معنا کو. تفصیل ته راځو، خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ وعلیکم السلام. مهرباني پوښتنه وکړئ. ما خو دغه د ستاسو مارانو کله سره د مدني صاحب شماره راځي. تخنیکي همکاران به د مدني صاحب شماره درکړي. راځو د محرم الحرام معنا ته او بیا به د دې هغه اهمیت ته مرسو. محرم دا صیغه چې دا د محرم لپاره مفعول دی. محرم حرامونکی چې دا د رب کریم صفت دی. بله. محرم هغه شی چې د شریعت د طرف نه حرام اعلان شوی وي، او بیا حرام خو مشهور دی حرام. بله. دلته د حرام معنا احترام دی. مسجد الحرام چې وایي قابل د احترام. دا د دوه جملو نه جوړه ده. یو خود کې ځینې شیان چې شریعت حرام کړي واسم په دې کې حرمت اشد حرمت دی. ګور دا یو قاعده ده مونږ کې، یو شی ناروا وي او بیا په یو محل کې زیات ناروا وي، او دا په عرف کې هم ده که نه. یو سړی قهقه خندا کوي، دا ښه کار نه دی. خو که جومات کې خندا قهقه وي، هلکه جومات کې خندا قهقه کوي، نو یو څه پکې نور هم تایید دغه شي که نه. دواړه خبره دغه ده. داسې هره ګناه چې وي نو په یو مکان پورې بیا خاص زیات غلظت پکې وي. اگر مسجد حرام کې، مسجد مدینه منوره کې، نو حرام کار کول زیات حرام دي. پښتو ترجمه یې دا. نو دغه میاشت چې وا دې کې بعد جاهلیت په وخت کې، یعنی مخکې د اسلام د راتګ نه جنګونه حرام، جنګ خاصم حرام دی، ښه کار نه دی په خپل منځي جګړو کې هر څه چې و. خو دغه څلور میاشتې چې وي، محرم الحرام، رجب المرجب، ذوالقعده او ذوالحجه، دا درې خو مسلسل دي. ذوالقعده، ذوالحجه او محرم الحرام، دا درې میاشتې مسلسل دي او رجب دی. نو دا څلور میاشتې محترم وي. منها 4 حرم، په دې کې به جنګونه نه کېدل. نو کله په دې کې جنګونه نه کېدل، دا څلور میاشتې، بیا دا ابتداء اسلام هم د دې تایید وکړي چې دا بالکل صحیح خبره ده. نو د دغې معنا باندې چې ځان پوه کړو چې په دې کې هر څه ته قابل د احترام دی، قابل د درون، یعنی په درون نظر باید ورته وکتل شي، په درانه نظر باندې د دې باید احترام وشي، ځکه دې کې خاص یو حرمت پروت دی، دې کې ناروا شخړې وغیره ونه شي. اوس دا چې اهمیت څومره دی،
یو حدیث ته مصطفی دی یا به دوه حدیثه ذکر سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احب الصیام الی الله خدای پاک ته چې ډیره خوښه روژه ده د روژې د رمضان نه وروستو شهر الله الحرام هغه میاشت ته چې کومه د حرام میاشت ته په دې کې دا روژې ډیر ثواب لري چې د اول د محرم الحرام نه شروع کیږي تر لسم یا یولسم پورې چې عاشورا سره بله روژه نو دا یو خدا ده چې دا قابل ده اهمیت دی چې ځکه دې کې د سید الکائنات نه قول شو چې ښه دا ده چې دې کې روژه ونیولی شي دغه روژه دې کې نیول څه دي هغه څوک چې د حدیثو متخصصین دي او ډیر ژور لید لري نو هغوی وایي چې د دغه حدیث نه استحباب د روژې معلومیږي یعنی روژه نیول دلته مستحب یا ثواب زیات ثواب پکې یعنی سنت نه ده نسبت نور ورځو ثواب ډیر دی ځکه دا قابل د احترام دی بل که پښتو ته راوړی نو نوروز دی که نه ځکه د قمري میاشت دی د قمري کال دا نه اوله میاشت نو پیل دی پکې نو خوشحالي پکې ځکه دی کې دا ثوابونه باید وګټل شي نو دا یو دویم دلته یو حدیث دی په هغې کې لږ غور پکار هغه حدیث په متعددو طرقو باندې روایت شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې میاشت کې توسعه یا په خپل عیال باندې ښه خرچ کول ښه مصرف کول دا رسول الله سلام د خپل امت دپاره ترغیب کړی یعنی دې میاشت کې باید خلک په کورنۍ مصرف وکړي مصرفونه په کې تحفې خوراکونه جامې دا ورته وکړي دا ښه دی دې سره مناسب یو عالم ذکر کړي چې په دې سند کې د لوی عالم دی هغه وایي چې موږ 50 کاله پورې دې تجربه وکړه چې کله په دې میاشت کې موږ لږ څه خوراک فرق راوسته نو تر کاله پورې به زموږ خوراکونه ښه دلته یوه لطافت دی په دغه مسئله کې سیرت صاحب محترم یو لذت غذاوي یو هغه اصل د دې لپاره هدف د غذاوي چې موړ شي اصلا په غذا کې موړوالی مقصد نه وي هلته پکې ضمنا تلذذ وي شرط دی نو معنا دلته دا شوه چې د راتلونکي کال کې به تاسو د عبادت نه لذت اخلئ که صرف مړښ د غذا وی نو یو سړی باره ورځ آلوګان خوره که نه خېټه مړېږي که نه دا تغییر پکې ولې راولې مختلف ځکه دې کې یو خوند دي که تاسو ویلې نو دې کې یو خوند وي ځکه تغییر پکې راولې نو په دې کې تغییر راواله تا ته یو هدف شو نو په ټولو کې به تغییر راولي او تغییر به معنا د لذت وي مثلا یو مونځ کې ځان بخله مونځ وکم چې فارغ شم دا داسې معنا چې خوراک وکم چې موړ شم او که مونځ وکم چې مزه خوند ترې واخلم نو دا معنا دا شوه چې دې کې فرق راوستل په غذا کې ځکه توسعه دلته فرمایل انشاءالله چې افهام به شوی وي نو ځکه نبی علیه السلام دلته زموږ دپاره درس دا و که تاسو په دې کې توسعه راولئ یو تنوع تعدد د خوراکونو دلته بیا علما وایي تعدد د خوراکونو نه مقصد ځکه دلته یو هم ذکر دی نو د ماشومان دپاره چې هغوی روژه نه نیسي هغوی دپاره د غرمې پروګرام جوړ کړي کم خلک چې روژه نیسي خصوصا خویندې هغوی به خپل ځان دپاره ماښامۍ جوړ کړي نو تر کال راتلونکي پورې به یو کال به انشاءالله العزیز رزق حواله وي دغه حدیث ځینو علماو چې په دې باندې جرح کړې ده هغه جرح قابل د غور نه ده و قابل د اعتماد نه ده ځکه کوم حدیث کې چې تعدد د طرق وي قابل د عمل وي نو دا حدیث یعنی که هغه څوک چې هغوی نسبتا متشدد دي د حدیثو په باره کې هغوی هم په استحباب قایل دي چې دا صحیح ده یعنی دې نه انکار نشي کېدلی نو دا دویم وجه ده دریم اهمیت پکې دا دی تفصیل ته ویره شو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اورئ وعلیکم السلام مولوي صاحب دغسې دوه دانې خورګانې مې د یو کور کې واده شوي دي ډېر ورباندې ظلم او ستم ده ښه داسې یو دوا موږ ته وښایه چې وکړو چې هغوی عمر لږ ښه شي
خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکړئ مخې ته ښه راځو دریم ته شیخ صاحب. دریم دا چې د دې لفظ ته ورځو ځکه په عربۍ کې کال ته څو نومونه دي. یو ته عام وي، یو ته سنه وي، یو ته حول وي، حولان حول. دا حول به راواخلو په دې به خبره ځکه دا یو دعا کې مرادي چې احسن حالنا الى احسن الاحوال، یا الله زمونږ دا حال ښه طرف ته بوسه. دې کې اهمیت دا دی چې دا لږ زره داسې په غور واورو چې په دې کال کې د انسان په ژوند کې تغییر راولي الله، خو په په ویښوالي، بیدارۍ او په خوارۍ د انسان که انسان داسې غافل ژوند تیر نه کړي. یعنی معنا په دې کال کې به انسان کوشش وکړي چې حال یې ښه شي. که دغه کال یا دا حول چې په معنا د ګرځېدو دی، په معنا د تغییر دی، په معنا د انقلاب دی، په معنا د تحول دی، که چېرته موږ تنبلي وکړو نو حالات بد طرف ته ځي. او که مو لږ ځان بیداره که لږ حرکت مو وکړه، لږ راویښ شولو، نو امید به دا وي چې ښه طرف ته به روان انشاءالله العزیز. دې کې دا کمال شته ځکه چې د دې نوم نه معلومیږي او د سید الکائنات نه دا دعاګانې راغلي چې د حال تغییر احسن الاحوال. اگر که د الفاظو د حدیث کې دغه د اضطراب موجود دی، خو معنا دا چې مجموعاً نه دا راځي چې په دغې یعنی په راتلو د نوي کال نوی تحول، نوی یعنی تجدد به وایي. دا د انسان په حال، په رزق، په صحت دا ټولو کې راتللی شي. نو موږ که چېرته وکولی شوه په دغه نوي کال کې مو د خپل ژوند د ښه کېدو دپاره ډېر څه وکړه، د الله سره مو تعهد وکړه چې الله دا تیر کال چې موږ نه تیر دی، که په غفلت دی، که په هر څه رانه تیر دی، موږ ته معافي وکړي. د راتلونکي کال د ښه ژوند توفیق موږ ته نصیب کړي، او هغه حال چې د غربت، فقر، بیچارګۍ، نیستۍ دی، دا مو په غنا، رفاه، خوشحالۍ او په ښه عیش باندې مبدل وساتي. دا درې اهم اهمیتونه د اول سوال په ارتباط. نور تفصیل ته راځو، خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. ستاسو غږ راځي، مهرباني پوښتنه وکړئ خورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما پوښتنه ده، بله ورځ دغه یو مولا ویلې چې د مونځ چې کې که نه او د مونځ چې اولې چې ته لاړې نو په دې وقفه کې به رب اغفر لي رب اغفر لي دا به ویل، که دا ونه وی نو نه پوهېږم چې ویل چې مونځ یې صحیح نه دی او که ثواب لري. دا پوښتنه مدني صاحب نه کومه. او بل دا پوښتنه کومه چې د صورتونه چې مسلسل ونه ویل شي که نه او رد بدل وي، یا تاجده کې د اول رکعت نه شروع شي او په دې اتو رکعتو کې صورت یاسین په وقفه لږ لږ ویل شي چې دا صحیح دی که نه. او بل مدني صاحب وایي چې د محرم د ورځې یوازې د دې ورځې خپل اولادونو باندې ښه غذا او روژه ونیسي که نه، ښه غذا وله ورکړي او روژه ونیسي که نه، دا ټوله مې سم ده. ښه، سمه ده. شیخ صاحب د خور نور پوښتنو ته وروسته راځو، خو دغه پوښتنې تیاره په موضوع کې یو چې دغه خوراکونه یوازې محرم میاشت که ورځ؟ نه، دا خوراکونه خو به دومره به زموږ توان او قدرت نه وي. شریعت خو زموږ ټول اړخونه څېړلي. دا صرف د عاشورا په ورځ ده، لسم باندې، ځکه هلته خو روژه ده که نه. نو هلته خو چې روژه ده نو غټانو دپاره خو روژه ده، هغوی به بیا ماښام ته او څوم چې واړه دي چې هغوی محروم نه کوي، هغوی دپاره به غرمې پروګرام، صرف یوه ورځ ده. راځو د دې میاشتې مهمو پیښو ته راځو. مهمې پیښې به موږ د خپل امیر المؤمنین عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه و ارضاه د ده څه ځانګړتیاوې او د ده لوی شخصیت د دنیا نه تګ په دې میاشت کې، دا واقعا دردونکې دا پیښه ده. عمر رضی الله تعالی عنه په هکله چې څومره وایي دا یو بحر دی. عمر یو بحر دی. عمر یو ډیره لویه دنیا ده. عمر اسلام دی، یعنی د اسلام یو نوم عمر دی. نو موږ نشو کولی چې د عمر رضی الله تعالی عنه ټول څه وڅېړو، هغه څه چې دوی پورې اړه لري دغه میاشتې پورې. زموږ یو مبارک سرتاج صحابي حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه و ارضاه، ده ته نبي علیه السلام ځینې نومونه ښودلي چې دا سم خلک نه دي. هلته شریعت کې ورته د منافق
اصطلاح کارول کېږي. بله نو صرف دا راز دغه سره و، حذیفه صاحب سره و، بل چاته نه. راز وایم دې چاته به ونه وایم. نو عمر رضی الله تعالی عنه به کله کله حذیفه صاحب ځان له وغوښته، بیا به ورته وجړل، عذر به ورته وکړه. نو ورته چې نبی علیه السلام به زما نوم تا ته منافقینو کې نه ویلی، زه خو د منافقینو نه یم، هغه به ورته وخندل چې قطعا داسې نه ده، خو ما ته یې تا په حق له یو څه ویلي دي. بیا به هم تشویش ور واچو. هغه درته وایم چې تا په حق له څه ویلي. وایي ما ته سید الکائنات ستا په حق له داسې ویلي چې زما د امت او د فتنو په منځ کې عمر دیوال دی، او دا داسې اوسپنیزه دروازه ده چې دا تر څو پورې وي نو امت ته به فتنې رانشي، نو بیا به دا یو وخت دا دیوال بنوي، دا دروازه بنوي. نو عمر صاحب ورته دا به دروازه خلاصېږي کړنګي ونه بړنګه شي، دا معنا ده چې دا دیوال به چپه شي، او دا یو حقیقت دی. ځکه د سید الکائنات په خبره کې کمال دی. بله تر څو چې عمر و رضی الله تعالی عنه و ارضاه، نو که چېرته د عمر د نوم سره زموږ نه رضی الله عنه کله پاتې کېږي نو موږ ته الله عفو وکړي. نو دی چې کله و د دنیا کې چې څومره فتنې وي د یهودیت او د اسلام د دشمن، ټول چپ خاموش. عمر رضی الله عنه ګارد، نظامی باډي ګاردان آذربایجان نه درلوده. عمر په خپل اسلام، بله نو دی چې ژوندی و هر څه هر ټولې فتنې غلې وي، فتنو ځان نه شو، یعنې فتنه وه خو نه خوځېدله، دا حرکت دا جرأت پکې نه و، ټولې پټې وي. ټولې پټې وي. نو کله چې د محرم الحرام لومړۍ ورځ وه، نو عمر رضی الله تعالی عنه د سهار په لمانځه کې په جومات کې نو د یو ظالم د لاس په شهادت ورسېد. یعنې معنا دا چې د امت او د فتنو د مصیبتونو بلاګانو منځ کې چې دیوال و هغه نور ونړېده. بیا د هغې نه وروستو ډېر جنجالونه تېر شوي. آفرین موږ په امیر المؤمنین عثمان ذوالنورین او په علي مرتضی کو، ځکه د ابوبکر صدیق صاحب داسې یو خلافت تېر شوی دی چې هغه خپل کمالات کړي خو دیوال و هلته، یعنې چا ځان نشو خوځولی. نو د ابوبکر صدیق صاحب ډېر ښایسته خلافت تېر شو. عمر صاحب هم خو چې د عمر صاحب د تګ سره دا دیوال چې ونړېده نو عثمان صاحب د ډېرو مشکلاتو، یعنې دې جرأت. او بیا علي مرتضی، ځکه دوی هغه بیا جنجالونه چې څومره جنجالونه راغلل، دشمنان هم راویښ شول چې بس دیوال مات دی. کم له کور نه چې دیوال او دروازه لرې شي نو هر خزنده او هر ځناور او هر بلاګانې هلته راځي. نو عمر رضی الله عنه د محرم الحرام په لومړۍ ورځ باندې دا په شهادت ورسېد، او ډېر د غم ورځ وه واقعا. یعنې هر صحابي چې دنیا نه تللی نو د مبارک لاړه. بله اهمه پیښه د دې سره چې مناسبت ورکړه، هغه زموږ د سید، زموږ د سرتاج سیدا شباب اهل الجنه امام حسین رضی الله تعالی عنه و ارضاه شهادت دی. د الله حکمت ته ګوره سیره سے محترم. محرم الحرام اول ورځ ده او عاشورا لسم، سمه ده. د عمر صاحب خلافت څومره دی؟ 10 کاله. دې سر کې څوک وفات دی؟ عمر دی. هغه سر کې څوک دی؟ شهید حسین. د دوی دواړو منځ کې یوه رشته ده، یو روحاني رابطه ده د دوی په منځ کې. ځکه امام حسین دا د عمر رضی الله تعالی عنه اوخی دی که نه، سمه ده. عمر رضی الله تعالی عنه پښتو کې دواړو ته اوخی وایي، دا اوخی دی د امام حسین خور مبارک ام کلثوم رضی الله تعالی عنه عمر صاحب ته ناسته. عمر رضی الله تعالی عنه د علي مرتضی زوم دی. نو دې دا دواړه اوخیګان عمر رضی الله تعالی عنه چې کله شهید شو نو فتنې راغلې که نه، امام حسین را پاڅېد دا فتنې زه نور ختمو، خرجتو لرفع الفساد الذي وقع في دین جدي. اشعار ته ګوره، داسې یو مناسبت د دوی په منځ کې، یعنې دا داسې یو روحاني خاندانونه دي چې دا زموږ د ایمان جز دي. یعنې محبت د اهل بیتو سره د ایمان جز دی، محبت د صحابه سره، محبت د انصارو سره، محبت د
مهاجرینو سره دا د ایمان جز دي. نو په سر د دې میاشت کې عمر رضی الله عنه لاړ. هغې نه وروسته بیا اهل بیت هم ښه ورځ نه ده لیدلې. اهل بیت باندې ډېر تکالیف راغلي ځکه اهل بیت خو سبحان الله. بیا په عثمان رضی الله علي صاحب باندې ډېر مشکلات راغله. نو دا دوه واقعې مهم شوي دي، یو د عمر رضی الله عنه شهادت، یو د امام حسین رضی الله تعالی عنه و ارضاه. د ده نه مخکې د ده مشر ورور سید اهل الجنه حسن رضی الله تعالی عنه، دا نمونه چې ښایسته دي، د دوی ابتکارات ښایسته دي، د دوی کړنې ښایسته دي، د دوی اخلاق ښایسته دي، د دوی ژوند ښایسته دی، د دوی شکلونه ښایسته دي. ځکه دا پیغمبر نیم په حسن کې دی، نیم په حسین کې دی. نو دا په کربلا کې چې واقعا کرب و بلا د غم ورځ وه، نو دا په شهادت باندې رسېدلي. اوس مونږ تاسې په دې مکلف یو چې خپل ذهنونه فکرونه په دې جوړ کړو چې صحابه سره انتهایی درجه محبت وکړو. دا فقط دا زمونږ د نجات لاره ده. ګور دا زما یو خپل فکر دی که رب العالمین په قیامت کې په مونږ فیصلو کې خدای نه خواسته چې تاسو جهنم ته لاړ شئ، الله دې مونږ وساتي. نو یو دلیل بالته دا وي چې زه عمر او علي سره محبت لرم. یعنی دا دعوه که هلته مونږ وکړو دا مونږ لپاره نجات دی. زه د حسن رضی الله عنه د پښو خاورې مثلا د اهل بیتو غلام، یعنی دغه دلایل دغه وینا هلته د یو انسان جهنمي لپاره د نجات سبب. مننه شیخ صاحب. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. سبحان الله. زموږ غږ اورئ؟ ستړی مه شئ ورور، مهرباني پوښتنه وکړئ. خوشحاله اوسئ. خپرونه ګوره همدغه موضوع ده. قدرمن لیدونکو لنډه دمه لرو، چېرته مه ځئ، له خپرونې سره پاتې شئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ بله، سلام علیکم. وعلیکم سلام. مهرباني پوښتنه وکړئ. زما د مدني صاحب نه دا پوښتنه ده چې هغه ورځ باندې دغه وظیفه مونږ ته وښودله چې لا حول ولا قوة الا بالله یا مغیث اغثني یا وجود قدسیتي، چې دا یا مغیث اغثني یا زه غلط وایم او دا حسن یدي یا حسن یدي دا پوښتنه ده. او بل د مدني صاحب د موبایل شمیره راکړه چې مونږ ورنه یو بعد پوښتنې لرو. سمه ده. خپرونه ګوره. شیخ صاحب اوس ورته ځواب وایي ښه دی، که اوس ورته ځواب کوي. ښه مهرباني. د دې خور د وظیفې په اړه پوښتنه کوله. هغې د الفاظ به ووایو او د دې حتی هغه اعراب او حرکات به ووایو، ځکه ډېرو ملګرو دوستانو لیدونکو دا پوښتنه کوي. دا د لا حول ولا قوت سره خو ټول اشنا دي. دا دوه نور نوي دي. دا لومړی چې دی یا مغیثو اغثني، یا الف میم غین یا سی نقطه الف با تا سا دغه سا یا مغیثو اغثني، بیا الف د غین د سی د نون د یاد اغثني، یا هغه ذاته چې ته فریاد رسې د خلکو اوازونه اورې زمونږ اواز واوره. دا دویمه ده. یا مغیثو اغثني. او دا دریمه جمله چې ده یا ودودو، د الله یو نوم ده یا ودود. خذ خ الجیم ها خا دغه خ ده. بیا ورپسې زال ده. دا خ چې دا پیښ لري پیش، او زال چې ساکن ده. خذ اونیسه بیدی، بی دا ځان له حرف ده، یدی لاس. خدای زمونږ لاس نیوی وکړه، یا الله مونږ بیچارهګان. نو دغه وظیفه ده د دوه منظور نه وروستو 33 کرته ده تر 40 ورځو پورې په اخلاص باندې رب کریم ان شاء الله کریم ذات ده. مننه شیخ صاحب. راځو بیا هم محرم ته راځو. دا چې په دغه میاشت کې تاسو یادونه وکړه چې روژې باید مسلمانان ونیسي، غیر د عاشورا د ورځې هم.
راځو دې ته که یو څوک روژه نشي نیولی یا یو څوک شکر دی یا څوک نوره مریضي لري یا هسې روژه نشي نیولی ګرمي ده هوا ګرمه ده اوبو ته یې زړه کېږي بدیل نور عبادت شریعت ښودلی بدیل شریعت ښودلیم دي او بیا د شریعت خلکو عملي کړي دي نه پوهېږم چې لازم ملزوم موږ یو اصطلاح لرو چې دا لیدونکي ورسره اشنا وي چې یو شی ذکر کړي حتما بل ورسره ذکر کېږي چېرته چې عمر ذکر کړي عدالت خپله ورسره راځي ته ووایه که ونه وایې دا د خدای حکمت دی حتی دا نحویان نه دي دوی وایي چې د عمر نوم چې غیر منصرف دی او پکې عدل دی د عدل دا معنی نه دلته هلته د اسباب منصرفۍ نه دي دوه چې په یو اسم کې راشي غیر منصرف یو پکې وایي عدل دی هند د نوم کې دا شی شته نو عمر چې څه کړي دي هغه نورې کړي نه دي غیر د روژې نه په دې میاشت کې د دې سره چې همدغه مناقب دي هغه داسې واقعا د عدالت یو نمونه چې دنیا ورته اوسه پورې هم ګوته په غاښ ده نو ښه خبر دا ده چې په دې میاشت کې د عبادات د روژې سره د نور عباداتو خاص پاملرنه وشي اول د عمري عدالت د احیا دپاره موږ تاسو لاس پکار شو په خپل کور کې عمري عدالت خپل زوی ملامت دی که نه عمر صاحب وایي رضی الله تعالی عنه وارضاه دا اوښان د چا دي عبدالله صاحب ورته وایي زما دي وایي څنګه ستا اوښان چاغ دي دا نور ډنګر داسې یو سوچ تا ورته الله زړه کې اچولی دی هغه ورته وایي چې او ما ګیاګانې زیاتې ورکړي وایي دې نه معلومېږي چې دغه ځای ګیاګانې چې ته د اوښان سره نور ځکه نه ورځي چې ته د امیرالمؤمنین زوی چې د امیرالمؤمنین زوی نو تا په یو لحاظ سره زیات واغه په دې اوښانو خوړلي او بس هغه چپ شو عبدالله صاحب نو ښه خبر دا ده چې ته به یې دا اوښان خرڅ کړې او عام اوښانو چې څومره نرخ دی هغه به ته په مغه باندې خرڅ کړې باقي پیسې به بیت المال ته تحویل کړي باقي پیسې به مثلا د اوښ قیمت دی 10,000 عام ستا د اوښ قیمت دی 12,000 ځکه ښه دي که نه نو 10,000 ستا 12,000 بیت المال تحویل څوک داسې نر دی چې وایي چې نه داسې نر به هلته داسې وڅوک چې زه دا کار نه کوم نو یا دا چې دا د عمر صاحب زوی دی عمر صاحب بچی دی نه 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 نو عبدالله صاحب خو داسې زوی نه دی ګوره زه دې طرف ته هم خیال عبدالله دی که نه عبدالله خو بیا نو د عمر صاحب زوی دی هغه ورته چې علی الرأس والعین مسوخان خرڅوي ټوله دنیا متوجه کېږي ټول صحابه دا ګوري چې 2,000 روپۍ هر څه زیاته دي عام نرخ نه هغه بیت المال ته تحویلېږي نو اوس به داسې څوک وي چې عمر پسې خبره وکړي او ووایي چې دې نه منم ځکه هلته په زوی باندې ومنله نو لومړی دا ده چې راځئ حق او عدالت په خپل کور کې په خپل بچیانو باندې په خپل ټولنه کې دا که زما بچی چې زه مثلا یو مشر سړی سمه ده هغه ښه خوراک لري نو زما د علاقې بل مسلمان باید ښه خوراک توصیه خو معنا هم دا ده نو هر هغه څوک چې غواړي واقعا د دې محرم فضیلت په لاس کې خپل صدقات څنګه چې اولادونو ته ورکړي دا دې نور ته ورکړي چې یو ځل په عمر کې کم از کم عمري عدالت راشي یعنې دا به ډېر د شرم ځای وي چې یو څوک دعوه وکړي چې زه عمري عدالت زه عمر محب یم او عمر سره مې شوق دی بیا د عدالت درک نه وي موږ ته د صحابه و ذات صورت او سیرت دا درس دی د هغوی چې څنګه کړي دا موږ لپاره درس دی ولې هغوی کامیاب شو دا سوال اوس باید حل شي هغوی ځکه کامیاب شو دغسې وکړه نو د روژې نه غیر د مالی عبادات دا ډېر په دې میاشت کې اهم دي دې کې بعد دوه داسې امتیاز یو به واقعا اسلام رنګ پیدا شي افغانستان کې ضرورت هم دی ډېر ضرورت هم د اسلام اصلي رنګ به راوځي یعنې موږ به اسلام عملا وګورو ځکه ځینې وخت داسې وي چې نوم وي او شی نه معلومیږي اوس مثلا دا عمري عدالت دا به څه شي وي خلک تلاش کوي چې وګوري خلک زموږ په کلي کې فلانکي زموږ یو مهاجر رور زموږ یو بل مسافر رور هغه د عمري عدالت یو نمونه خپل هیوادوالو ته وښوده دا به یو ښایسته کار وشي دا یو کار وشي چې د مالي عبادت صله رحمي ورسره وشي ښه رویه وشي د خلکو سره او د حق او باطل ته باطل وویل شي کله چې موږ دا کار وکړو د عمر صاحب کار دا و چې حق ته حق باطل ته باطل ویل وراو که هر څه کېدل یوه نمونه د هغې ذکر کړو عمر رضی الله تعالی عنه مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چپ لاس سړی و د راسته لاس سړی خو بیا ابوبکر صدیق خو دې چپه لاس کې دومره کمال و سید الکائنات روان دی مدینه منوره کې یو جنازې ته ځي
نو نبی علیه السلام جنازې ته مخکې کېږي دا د عمر جذبه دومره ده. عمر جذبه دا الهي ده، دا به دومره ځکه رسول الله السلام ورته ویلو چې ته ته الهام کېږي او شیطان ترې تختې خو د سره شیطان نشته. یعنې دا معنا چې د عمر هره خبره د شیطان د وسوسو نه خالي ده. ځکه نبی علیه السلام ورته ویل شیطان تا ته تختي دا چې تا ته راشي خبره در سره دا امکان نه لري درنه تختي هسې هم کو نو د نبی علیه السلام ته لاس وړاندې کړو، نبی علیه السلام یې راونیو او د ده جنازه مه کوه. دا څه داسې عادي خبره نه ده، خو که هر څوک دا کار په شخصي انداز کې وکړي دا د اسلام نه خلاصېږي. بله چې پیغمبر ته داسې خبرو دا مه کوه. معلوم ده چې دلته د نبی علیه السلام یو امتي ته الله هغه څه ویل چې هغه یې نبی علیه السلام ته خوښول. بله ځکه یې خوښول چې وروسته بیا معلومه شي. نو ده ورته ویل چې عمره ما پرېږده اوس ورته یعنې زما کار زه کوم جنازه یې وکړه خو بس عمر خو څه ونه خپل کار وشو. کله چې د جنازې نه را وګرځېدل الله ورته ویل چې لا تقم علی قبره چې اوس په قبر ورته ونه درېږې جنازه خو دې وکړه چې قبر ته وړاندې نه شي. څنګه چې عمر ویل هغه صحیح ده. الله ته داسې که دقه کار موږ وکړو موږ الله ته موږ خوښ شو نو عمري کار وشي. نو چې د حق شو باطل داسې په زرګونو واقع دي نو یو به دا کار وشي چې عدالت واقعا په ښه معنا سره راشي. مننه شیخ صاحب. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني خور پوښتنه وکړئ. وعلیکم سلام. دغه پوښتنه کوله مال چې دغه د اشرافو دغه کې ورځې کې څو ورځې خلک روژې ونیسي ثواب لري او کومې ونیسي ثواب یې ډېر دی او یو سمه ده خپرونه ګوره. شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي. شیخ صاحب راځو د صدیقې پوښتنې ته دا وایي چې 2 خویندې مې په یو کور کې واده دي خو ظلم پې ډېر دی. داسې کومه دعا شته چې دغه ظلم یې په محبت بدل شي؟ ښه دا دعاګانې شته لکه موږ چې مخکې ویل د عمري عدالت کاشکې دوی نه کار اخیستی وای. یو خبره بله سیرت صاحب د عام باید وویلی شي دغه خورې چې دلته نه ده بل کور کې ده داسې 2 خویندې کوم کور کې واده دي نو دوی د کوشش وکړي چې د هغوی په دې شخصي ژوند کې لاس ونه وایي. دا ډېر اهم دی. هېڅ هغوی چې واده دي دی پوهېږي او مېړی پوهېږي کار یې پوهېږي چې هر څه کېږي هغوی. بل دا ده چې که واقعا داسې کله ظلمونه وي واقعا دا شته ځینې کورونو کې نو هغوی دپاره تاسو داسې دعاګانې د رب کریم نه وغواړئ چې یا الله جل جلاله زمونږ دغه خویندې چې په طریقه مسنونه په دې کور کې واده دي تی ژوند د بد حالت نه ښه حالت ته راغلی تیار دغه نوی کال ده که دغه دعاګانې ورته ښه. راځو د شکیبا پوښتنې ته. دوی وایي کله چې د دوی په اصطلاح به ویم چې پوه شي سجدې ته څوک لاړ شي بېرته د سجدې نه راجګ شي یعنې د سجدې تر بلې سجدې دغه منځ کې وقفه چې ده رب اغفر لی دا باید 3 ځل ووایي. قدرمن سیرت صاحب دا مجموعه د احادیثو د مصطفی چې راغونډه کې نو دا سید الکائنات د مونځ نه دا معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم د 2 سجدو په منځ کې د الله مغفر دعا کړې ده او د 2 سجدو په منځ کې دعا نه ده کړې هم کړې ده هم نه ده کړې. نو دا علما د تطبیق د حدیث لپاره څه وایي یعنی دواړه شته چې په نوافلو کې په سنتو کې دا دعا کوي چې کله 2 سجدو منځ کې دې ته جلسه وایي لږ وقفه نو دا ښه ده وقفه به مو شي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دعا کوي. فرضو کې باب هغه حدیث عملو کې چې هلته نه ده ثابت نو په دواړو حدیثو به عمل وشي. فرض سنت او نوافلو کې کوي او تهجد کې بیخي زیات. بله پوښتنه دا وایي که چېرته په نوافلو یا په لمانځه کې سورتونه په ترتیب ونه ویل شي مونځ صحیح دی؟ مونځ صحیح دی خو قصدن دا کار مه کوئ. څنګه چې دا مصحف عثماني موږ وایي په دې ترتیب دی دقه ترتیب مراعاتول دا د آداب د قرآن شریفونه دی. معنا علم تر کیف لیلاف قریش دا په دې ترتیب وایي که غیر مرتب وایي نو مانځه کې کراهیت راځي. قصدن که دا کار وکړي او که چانه اوس موږ افغانان که اکثره صورتونه مو زده نه وي نو که غیر قصدي وي پکې مشکل نشته. بله پوښتنه مو ووایي سوره یاسین زه په تهجدو کې څو آیات وایم څومره ښایسته کار دی نو کم از کم 3 آیاته پوره کوه موږ ته هم پکې دعاګانې کوو ښه طریقه ده هېڅ مشکل پکې نشته. سبحان الله وایي چې د عاشورا 1 ورځ روژه ده او که 2 ورځې 2 ورځې روژه د سید الکائنات د قول او د عمل نه معلومي عمل یو بیا قول ویل چې 2 شي نو دا به ښه وي. نو 9
او لسمه یا لسمه یولسمه دا ونیسئ. خدیجې پوښتنه همدغه ده، پوښتنه خو تقریبا حل شو چې 2 ورځې ده، نهمه لسمه او لسمه یولسمه. شیخ صاحب یو څوک دی ډېر شوق لري مثال د روژې سره، هغه یا زنانه یا نارینه غواړي چې روژه ونیسي، خو ګرمي ډېره ده، خصوصا زمونږ ګرمې سیمې ننګرهار، لغمان، کونړ، خوست دغه ځایونه، او ګرمي دې ورځ کې بیخي ډېره هم ده، 2 ورځې نشي نیولی، یوه ورځ روژه ونیوله. موسی علیه السلام موږ سره په دې جګړه کړې ده په معراج کې. موسی علیه السلام ته یو سوال دا و چې یا الله د نبي علیه السلام کوم امت چې دی د چې هسې ارادې مو کې ته ورته ثوابونه ورکړې، هسې ارادې، بله، نو بس ګور هغې نه اوس راواخله. زه وایم چې تاسو یوه روژه ونیوله، سبا د اراده شته که نه، او بیا د مشرقي او د قندهار او د فراه دا علاقې ډېرې ګرمې دي، ډېرې ګرمې دي. یا الله زما اراده ده چې روژه ونیسم، خو دا چې دا ګرمي دا هم د تا له طرفه ده، ښایسته اوبه دې وشکلې، الله به همغه 2 ثوابونه درکړي. مونږ ته په ارادو الله ثوابونه راکړي، دا ګوره لوی امتیاز دی. ښایسته ارادې وکړې، دې کې هېڅ شک نشته، او خاص کر خویندې خو بیا په دې کې ډېرې پهلواني کوي چې دواړه روژې نیولی شي. مننه شیخ صاحب، دا چې د خپرونې د پای شوي له تاسو مننه. خوشحاله اوسئ، قدرمند اوسئ. ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ، تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.